ځکه تراویح کول دا هم یو بهترین عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم مؤمن چې د رمضان مبارک په شپو کې یو شپه مونځ وکړي، یعنی تراویح وکړي، دغه شان نوافل وکړي، تهجد وکړي، نو الله جل شانه د هر سجدې په عوض کې ورته 1500 نیکۍ ورکوي. او دا شان یو محل ورته الله جل شانه بیا په جنت کې تیار کړي چې هغه محل به د یاقوت او د مرجان وي، او د هغه محل به 18000 دروازې وي، او د هر دروازې د وړاندې به کوم دی یو بهترین محل وي، یعنی د هغه محل سره به کوم دی 18000 محلونه نور وي. او الله جل شانه ورته پر جنت کې داسې ونه نه لګي چې د هغه د ونې سوري لاندې کوي تیز رفتار اس هغه 15000 کاله منډه وهي، لیکن د هغه سوري ورالان دی لګي داسې ونه به وي. دا محترم صرف د یوې سجدې په وجه باندې. بیا چې یو انسان هغه دو ماخصن چې کوم دی هغه 6 رکعات تراویح کوي، نو په دې کې چې کوم دی هغه 40 سجدې راللې، نو انسان چې دا جمع کې دا څومره برکتونه دي محترمو، څومره ثوابونه انسان ته ملاويږي. نو بیا محترمو موږ له فکر دي چې د رمضان المبارک د تراویح خیال وساتو. الله جل شانه دې اول ما ته به تاسو په دې خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب